د رمضان میاشت ډېره د برکت میاشت ده. دې ته شهر نزول القرآن وایي. هغه میاشت چې په دې میاشت کې الله قرآن شریف نازل کړی. قرآن شریف 3 ځله نازل شوی دی. یو ځل د الله د مبارک ذات نه لوح محفوظ ته. لوح محفوظ په 9 اسمان کې یو کوټه ده، یو محافظ خانه ده. لکه دلته کې چې زمونږ په 400 کې تحصیل په ضلع کې، بیا په پېښور په صوبه کې یو محافظ خانه، یو د دې ټول خلقو د دې ځمکو دا ټول ریکارډ هغې کې پروت دی. دا یو محافظ خانه ده په 9 اسمان کې. په هغې لوح محفوظ کې قرآن شریف لیکلی پروت دی. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. لومبې د الله د مبارک ذات نه دقه ځای ته قرآن شریف نازل شو. علما وی دا د رمضان میاشت وه. اگر که هغه زمانه کې دا هغه زمانه وه چې لا دلته پته نه لګېده چې میاشت کومه ده، خو د الله په علم کې دا د رمضان میاشت وه. بیا د لوح محفوظ نه د دغه قرآن شریف نقل، یعنی دویم قرآن شریف د لومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت ورته وایي، هغې ته الله نازل کړ. دام د رمضان په میاشت کې. او رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي هم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د میاشت د رمضان کې قرآن شریف نازل شوی. بیا 3 نمبر دا 2 ځله چې قرآن نازل دی دا غون مجموعه ته وه. او بیا 3 ځل د حضور پاک زړه مبارک ته نازل شوی دی. الله قرآن شریف کې فرمایي تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. دا بیا لگ لگ د موقع په مناسبت نازل دی. یو مسئله به پیښه شوه نو جبریل علیه السلام براغی د الله نه بیا قرآن راوړه نو حضور پاک ته به یې واوره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یادم شو او صحابه به کتابت ته وحی چې به چاکو کاتبین د وحی او یې راوغوښتل هغې به ولیک. دا په اختلاف په دې موده کې شته، خو 30 کاله 30 ورځې او په 2 میاشتو کې دا قرآن شریف پوره شوی وي. 3 نزول شوی. دا 3 واړه نزول د رمضان کې شوی نه. لکه ما د آیت وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان میاشت چې ده دا هغه میاشت چې قرآن شریف پکې نازل دی. بلکې چې څومره آسماني کتابونه دي، تورات او زبور او انجیل او چې کومې صحیفې دي، دا ټولې په رمضان کې نازلې دي. وروڼو د دې نه اندازه ولګوئ چې د رمضان میاشت کې ټول آسماني کتابونه د الله نه نازل دي او بیا قرآن شریف پکې الله نازل کړی دی. نو د دې نه پته ولګېده چې دا مقدسه میاشت ده. الله فرمایي بل ځای کې انا انزلناه فی لیلة مبارکة. په هغه شپه ما قرآن نازل کړی چې هغه د برکت شپه ده. انا انزلناه فی لیلة القدر. بل دی ورته الله د قدر شپه ویلې ده، لیلة القدر چې ورته موږ وایو، چې په هغې کې د یوې شپې عبادت د 1000 میاشتو د عبادت نه دروند دی او برکتي دی. څومره قیمتي میاشت ده د رمضان. د دې وجې نه د رمضان د میاشتې په خصوصیاتو کې یو خاصیت رونو دا دی چې تلاوت د قرآن شریف به پکې کوي. شهر نزول القرآن، شهر القرآن. دې کې به د قرآن شریف کې څونه دنه کېږي نو تلاوت کوي. حضور پاک به په رمضان کې تلاوت ډېر زیات کو. عایشه صدیقه فرمایي وی خصوصا چې اخیری لس به داخل شو نو شد میدنه، نو حضور پاک به لنګ کلک کا. دا لنګ کلکوالی دا چې ځان به تکلک. او نور ځای کې رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو د شپې خوب هم کوئ، عبادت هم کوئ. او عایشه فرمایي احیا لیله، بیا به د رمضان ټوله شپه جمدی کړه. بعض علما وایي چې د شپې به خوب نه کوئ عبادت، او بعض وایي نه اکثر له حکم د کل دی، لږ به خوب کوو باقي به ټوله شپه عبادت کوو د الله پاک. ځکه چې د رمضان میاشت قیمتي میاشت ده ورونو، چې په رمضان کې یو ختم تاسو وکړو نو دومره ثواب هم وشو لکه د رمضان نه بغیر هم چې 80 ختمونه د قرآن شریف کړي. نو یا تاسو پوره کولی شئ چې د میاشتې یو هم تاسو کوئ نو 11 میاشتې شوي بغیر د رمضان نه 11 ختمونه شو.
ښځه د میاشتې تاسو 2 ختمونه وکړئ نو په 11 میاشتو کې 2 ختمونه شو. ښځه تاسو په میاشت کې 3 ختمونه وکړئ په 10 ورځې کې نه شي کولی نو 33 ختمونه شو. څلور وکړئ زه په میاشت کې 4 ختمه څوک هم نشي کولی چې په هفته کې ختم کوي، کم خلک به یې کوي. نو یې 4 شو په 11 میاشتو کې او دا څونه دي 80. نو څومره مسلمانان چې که زما دا مقتدیان تاسو حاضر ناست یې او که کوم مسلمانان زما آواز اوري ټولو ته دا درخواست دی چې په رمضان کې یو ختم خو به خامخا کوئ، خو که د دې نه زیاته مې نو تاسو کولی شئ. نو ګوره 13 ورځې د سپاره د ورځې ډېره په اسانه ویله کېږي. په 15 منټه کې په 20 منټه کې چې ډېر رو وایې نو نیمه غنټه کې سپاره ویلې کېږي. نو سپاره ویل چې الله پې خوشحالېږي او دله په او یو سپارو بدلېږي نو څومره لوی ثواب دی پکې. نو یو به دا کوئ که خیر انشاءالله چې تلاوت د قرآن شریف په کوئ. دویم ختم وکړئ په تراوو کې. ډېر خلک په تراوو کې ختم نه کوي. پخوا به خلکو ختمونه کول، حافظان بنو، قاریان بنو، په نمبر به دا قاریان خلک ونیول. اوس چې خدای حافظان او قاریان زیات کړل نو خلک ختم ته نه درېږي. او څه به وایي درته چې ته ورته ختم کوو، یاره څوک نه درېږي. تا لکه د چا دله نه څه خبره، ته په خپله نو درېږې نو خلک یادی که څوک نو درېږي په ناسته کوه، هېڅ خبره نشته. او که تا ته تکلیف وي رکاوټ مه جوړېږه، ښه صفه ووایه وی وروره ختم وکړې، ختم کو. زه تکلیف دی ماته زه نشم ودرېدی، یو شپه به راسره زه ودرېږم، یو 2 شپې به راسره ودرېږم، خو دا مهرباني وکړې رکاوټ به بلکل نه جوړېږي. ختم وکړې د قرآن شریف ګلې ختم وکړې، زر زر مه کوې. ټیک د بعضې قاریان صاحبانې په 3 شپو کې هم کوي، تکړه قاریان وي ښکلې وایي، خو یاره بیا هم تیز دي. څوک یې په 6 کې کوي، څوک یې په 10 کې کوي، په حرمینو شریفینو کې په 19 میاشت کې کوي. ډېر ښایسته ښکلې تلاوت هغه دی. رسول الله مبارک فرمایي چې ته د قرآن شریف تلاوت وکړې وجاړې ورسره. تلاوت هغه خوند کوي چې د اصولو د قاعدې مطابق شي. یو ختم د 100 ختمونه بهتر دی، هغه 100 چې ته پکې حرفونه خورې او منډې پکې وې څوک بې پوهېږي نه. نو ښه مزېدار ښکلی ختم په یو کم 10 شپو کې ډېر بهتر دی. کنی خیر دی په 10 کې هم کولی شي، خو زما دا نه ده، خو ښځه ورو زما خوښ وي چې ورو خلک هم تنګ نه شي، د ورځې یو سپاره ویلې کېږي، ښه په اطمینان وویلی شي. او 2 قاریانې یا 3 دي ودرېږي خیر دی. څوک دی یو تلاوت کوي، څوک دی بیا مخکې کوي، څه رکعتونه دی یو کوي، څه دی بل کوي، څه دی بل کوي. نو ثواب به هم د ټولو کېږي او د شپې عبادت کې ثواب هم ډېر زیات دی. نو یو به د تراوو ختم کوئ او دویم تراوی په جمعات کې کوئ او ورو کوئ. دا ډز ډوز لږ ورئ. دا قسم په خدای ګناه ده، قسم به راته په دې منبر وخواه. دغه تراوی ګناه ده، د هغې نه هغه نه تراوی ښه دي. دا په منډه منډه کوي، ډز ډوز یې جوړ کړي، نه په رکوع سوپېږي نه په سجده ته خدای ته ولاړ. یو جج ته چې ولاړې څومره په ادب ولاړ، یو افسر ته چې ولاړې څومره په ادب ولاړ. لس ځله خو ځان ته په شیشه کې ګورې چې کالر مې کوږ نه، لس ځله په شیشه کې ګورې چې واسکټ مې چېرته کوږ نه، لس ځله ځان ته په شیشه کې ګورې چې ټوپۍ مې برابر ده او ګیره مې څنګه ده، او ګیره کې لس ځله ګمز وې. ولې جج صاحب ته ودرېږم، افسر صاحب ته ودرېږم او الله ذات ته ودرېږي، د خدای بنده ښکلې جامې اچوه چې الله ته ودرېږي او په قلار قلار مونځ کوه. او کوم مولا چې دا زر زر تراویح کوي چې ورپسې تراویح ونه کوي. د علماو ته هم دویم چې د خدای خاطر وکړئ، خپل مونځ هم مه خرابوئ او د قوم مونځ هم مه خرابوئ. قومه خو ضروري شی دی، د کلوکو نه پاڅېدل دا خو واجبه ده. او بعضې علما ورته فرض وایي. د 2 سجدو منځ کې ناسته چې جلسه ورته وایي چې املا مکمل نیغه کې، دا خو واجبه ده. او بعضې علما ورته فرض وایي. نه قومه شته نه جلسه شته، بس سمع الله لمن حمده الله اکبر. دا کوم کتاب کې دی؟ دا خو قسم په خدای که دا مونږ رسول الله مبارک کړی یا صحابو کړی یا زمونږ ائمو یا سلفو کړی. سجدې نه پاسې الله اکبر الله اکبر، دا کوم کتاب کې دی؟ دا تاسو څنګه تلاوتونه کوئ؟ الحمدلله رب العالمین الله اکبر. ته خو لمونځ پورې ټوکې کوې، خدای پورې ټوکې کوې، د خدای قرآن پورې ټوکې کوې، ظالمه. علماو ته هم زه وایم چې د خلکو دپاره چې ما پسې خلک ډېر شي، تا پسې ډوډۍ رونه درېږي. د رسول الله مبارک چې کوم مونځ دی هغسې وکوه، د صحابو چې مونځ دی کوه. او تاسو په خپله د دې علماو اصلاح وکړئ. تاسو چې کم زر زر کوي ویرونه خدای ته وګوره سم کوه، او که نه بل جومات ته دی، بل ته دی، په خپله به ټیک شي. او خو مونږ کې چل دا دی که ده، مونږ وایو یاره پلانکې ملا مړه سم ډزېږي،
د کلاشنکوف په شان ډزیږي هلکه دا چې ته چا خادره چې ته دا مولا ډزی سو دا پلانکې چې دی که نه مړه سم یې چرچل دی اصل ډزار ته وبس خدای توبه د دې ځای نه به ځي هغه پنځم کندي جومات ته ولې زر کوي نو په لاره یې څونه ټایم ولګي واپس ته په لاره څونه ټایم ولګي نو دا خدای ته ورکوي که نه خلک مونځ پورې ټوکې کوي قسم په خدای جومات کې ناست یم چې څوک مونځ پورې ټوکې تقالې کوي د ایمان نه خلاص دی د مونځ استهزاء مونځ پورې خندا کول قسم په خدای دا د ایمان نه خلاص دی تا خو مونځ دی الله ته ودرېږي الله راضي کې په ښکلې طریقه منځ وکړه اوس په درته حدیث وویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که مونځ چا ناقص وکړه او بېکار او کمزورې وکړه نو فرشتې دا مونځ الله له خېږي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه الله وایي دې مونځ ته د ماجت نشته په دې مخې ولا واپس ورو نو ځان داسې وکړه او الله دې خفه که چرچل مولا راکټ مولا هلکه دا راکټ مولا پکې کم ځای کې دی او دا چرچل مولا پکې کم ځای کې دی او سلام السلام علیکم الله اکبر الحمدلله دا د ټوپک دا مونځ دی تابع الله اکبر الله او خدای ته الله اکبر معنا الله ډېر لوی دی څومره ښکلې معنا ده په ښکلې طریقه که تاسو دا چل وکړو چې امام صاحب ته ووایي چې مولوي صاحب خدای ته وګوره مونځ ښکلې وکړه مونږ تا پسې شاته ولاړو مزېدار بیا به یې ښکلې کوي خشته به یې کوي مزېدار به کوي امامانو ته هم زما درخواست دی چې د خدای خاطر وکړئ مونځونه مه خرابوئ ختمونه پکې وکړئ شکر دی اوس خو قاریان او حافظان ډېر زیات دي نو یو به په تراو کې ختم کوئ که خیر انشاءالله ولدی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ویږي د رمضان میاشت راشي نو آواز کوي یو فرشته یا طالب الخیر اقبل اے نیکی والا نیکو والا را متوجی شه یا طالب الخیر اقبل اے نیکو تو چې څوک د نیکو طلب کوي شب را متوجی شه یا طالب الخیر یا طالب الشر اقصر اے گناہ والا بس دا گناہ دی بند ہے دا گناہ دی بند ہے وللہ عتقاء اللہ اکبر اللہ پدیش پباندے مخلوق دا اورنا آزادے او اللہ لکل منکم دعوت مستجابہ او ستاسو دا ہر یو دعا خدای پاک قبلے او دا ہر شپا اللہ دا آواز کہیں تو نا قیمت شپشو امون بس جل کہ مونږ به تراویح ونه کړو هلته کې یاره ماښام ملک شی والی پکوړې دی نو کباب دی نو شربتونه دی نو اچارونه دی نو روجي دی نو ډوډۍ دی نو چې دومره مال سړی وخیجی نو هغه نه وروره مونځ نه کېږي بیا همون نه شي کولی مونځ خو هله کېږي چې لږ ګزاره وکړي ورسره کجورې پکې وخوري او د خدای شاد دی بس اشتیا چې درته ووایم نو د هر چا دی ماښامي تړم کېږي هر شی خوري هر بلا راکاږي نو یو خدای چې ماښام خوراک وکړي بیا مونځ تړه نه کېږي او دویم چې تراویح دې وکړې بس زر پرېږدي او پېشمني پښتانه وایي د روژې هر ماښام اختر دی او زرې زرې د پېشمني د لاسه شو نو پېشمني بیا نه پاسې یاره ښځو ته سلام دی الحمدلله تاسو هسې د ښځو بد وایئ دا ښځې غریبانه دی ستاسو په شان ترانې کې او بیا څه وخت پاسې تا بړقۍ پاسه پېشمنۍ تیار دی او ته پاسوکه وه پاسه بخته ته پېشمنۍ هغه سامان یخ شو پاسوک نو ته به کې پاسوکه نه باندې ټول وخت تېر کې غریبه لاس کې پیړۍ پراټې دله پخی بیا را منډه کي تا پاسئ بیا منډه کي ولې هغه یې خوب نه ول او باید زنانه پکې ماشومان بیل قلاره هلته واړه ورته پینګه پینګه کوي واړه ورته ځان له پینګه پینګه کوي او بیا راځي د اوړه ځان له ډوډۍ د بیا له پخی ترکاري د له بیا له پخی چای د له بیا له پخی او ته په هغې کې لا د خرې کې پراټه یخه شوه نو پختي پاسه کړ او بیا به ورته وایي دوی د ترکاري یخه شوه مالګه زیاته شوه مالګه کمه شوه نه خورم نخرې به بیا له شروع کړي نو بوتله کدو په وخت پاسه ښځه پاسه وه په رمضان کې د شپې بیبي سره مدد وکړه لګوندی امداد ورسره وکړه وختي پاسه 2 رکاته 4 رکاته 3 رکاته تهجد خو کم از کم وکړه که نه د رمضان خو د عبادت میاشت ده وختي پاسه
ډېر خلک په ناره روجې نیسي لکه بس په ناره ما نه رانیولې ولې اوبه مې وڅښلې که نه یو ګوټ اوبه وڅښي ناروا دي سنت خلاف دی سنتو خلاف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشمنی ته څه شی ویلی دی هلمو الی الغداء المبارک الله اکبر صحابو ته به یې آواز وکړه راشئ برکتي خوراک له راشئ پیشمنی کول دا برکتی خوراک تے دا سنت تے دے کے برکت تے ان فی السحور برکہ رسول اللہ مبارک فرمائی پیشمنی کی برکت تے ثواب لکھے گی تو چې کوم شي د پیغمبر سنت دی او پیغمبر ورته برکت ویلی دی د وجود د فایدې شی دی نو ته هغې کې ولې غلی غلی کېږي زموږ شکر دی الحمدلله پښتانه بیا په روژه کې تکړه دي که مونځ نه کوي یار څنګه چې وي خو خپل پښتو غیرت پکې دی دې روژې نیسي الحمدلله بیا پنجابیان په هغې کې نه دي شوي هغې پټان جانې روزه جانې پښتون پیشه او روژه پیشه هغه یو پنجابي نو روژه به یې نه نیول او روژه ماتې ته به یې پرلت ته مخکې نه راته وکړی چې بانګ وایي چې زه روژه ماته کړم چا وایي خدای دې بېخ وباسه روژې نه نیسې او روژه ماتې ته دې مخکې پرلت مات کړي وایي څه کافر درته ښکارم چې ماتوم به یې نس یقینو کې په دې سن کې نه دي په دې سن کې ما ته پوره پته ده چې هلته د روژې په میاشت کې دا د څاروو میلې چې لګې نو هغې کې باقاعده دا چولې خرڅېږي او دنیا خوري شربتون او پیکونې او کباب اړو پروا نشته بلکې زه یو ځل تلم سره محمد حاجي صاحب د خدای پاک وبخي هغه سره تلم د هغوی ځمکه وه هغه میرکور نه شاته هغوی په روژه کې باقاعده ودونه کوي د روژې په میاشت کې ودونه کوي راځي خلک ډوډۍ خوري او پروا نه ساتي چې دا د رمضان روژه ده هوټل یې ښه مکمل کوله وي یو دا په دې هوټلو کې هلته دنګه ډونګه او دا ګانې مانې ډېرې وي دا ډیګونه یې لګولي پخوا به ریډوانو اوس یې ډیګونه لګولي هلته نو د روژې د هغوی مضبوط عبادت سره قوالي غږوي هر هوټل کې لګیا دا قوالي غږېږي بس دا د هغوی یو برکت دی دا قوالي ډنګار ورسره خېږي او د حضور پاک نعتونه ورسره وایي ګناه کوي د پیغمبر نعت او د خدای حمد او هغې سره ډنګار کول هغې سره باجې وال او هغې سره تروړی غږول دې کله په کوم شریعت کې دي ګناه او شکر دی زموږ خلک روجې نیس د دو سیدونو په روجو کې ځان ساتئ یو به دروغ نه وایئ یو به په روجه کې غیبت نه کوئ الکذب والغیبت یفتران الصح حضور پاک فرمایي که دروغ دی او غیبت دی او که روجه دله دوړه کړه نو د روجه ماتی نه خو د روجې چې کم ثواب او کم برکتونو علال ختم شو حضور پاک فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا چا چې د رمضان روجه ونیوله او چې دی مسلمان وي یعنی منافق نه واحتسابا د الله د رضا دپاره د الله رضا څه هېڅوک خبر نه کړي چاته زه نه ښایي چې زه روژهدار یم غفر له ما تقدم من ذنبه څومره ګناهونه چې کړي دی به ورته ټول الله معاف کړي من قام رمضان ایمانا واحتسابا د بخاري حدیث دی کتاب الایمان چې کوم انسان د شپې تراویح وکړي تهجد یې وکړل وره مسلمانانو چې منافق نه مونږ منافقین نه یو مونږ د الله سوچه مسلمانان یو الحمدلله پرې روجې یا قضا روجې یا د کفارې روجې او په رمضان کې به رسي چې کومې فرضي روجې رب العالمین قرآن شریف کې اعلان کړی دی یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاونده کله چې میاشت ولیدلی شي او بیا اعلان وشي نو بیا به تراویح وکړئ او سار به روژه ونیسئ او که اطلاع داسې وخت کې راغله چې ناوخته او نیمه شپه کې وه نو بیا په تراویح نشئ کولی نو بیا خیر دی پیشبني له پاسه یو څو رکاته نفل به وکړئ بیا هم ښه دا ده که تراویح د شپې ځان له کولی شئ نو بهتره چې سړی ځان له تراویح وکړي او که بیا هم یو سړی وي چې نه وخت لږ دې نشم کولی نو هسې نفل وکړي د رمضان میاشت ډېره برکتي میاشت ده زما ورو د دې نه مخکې دوه څیزونه دي ګورئ یو روژه ده او یو د رمضان میاشت ده دا دوه جدا جدا څیزونه دي خو د روژې فرضي تعلق د رمضان د میاشتې سره دی لکه یو جمعات دی او یو منځ دی جمعات ځان له د جمعات احترام دی د جمعات ځان له برکت دی دقسې له رمضان د میاشتې ځان له برکت او منځ ځان له برکت دی منځ به کله کور کې چې نفلي او چې فرض وي نو په جمعات کې به یې کوې په جمع
دغه رنګې روجې د رمضان نه بغیر هم نیوی شي، نفلي روجې یا قضا روجې یا د کفارې روجې، او په رمضان کې به نیسي چې کومې فرضي روجې. رب العالمین قرآن شریف کې اعلان کړی دی یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو کتب علیکم الصیام پتاسو روجې مقرر کما کتب علی الذین من قبلکم لکه ستاسو نه مخکې خلکو باندې چې روجې مقرر وي او فرض وي پتاسو هم فرض دی. په مخکې امتونو کومې روجې فرض وي هغوی به هره میاشت کې 3 روجې نیول، ایام 20 به یې ورته وې، 14مه 14مه او 15مه د هرې اسلامي میاشت 14مه 14مه او 15مه دې کې به روجې فرض وي خامخا به یې نیول. نو دا تقریبا 30 روجې شوې په کال، او یو پې د عاشورې روجه فرض وه نو 10 شو، او بعض علما وایي چې د عرفې روجه هم پې فرض و، دې کې لږ اختلاف شته. نو که د عرفې ورسره والې نو 18 که اوغاني نو 10 روجې په هغې فرض و رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه په امت هم په لومبي زمانه کې دغه روجې فرض وي. په مکه مکرمه کې حضور پاک او صحابه به هم دغه هره میاشت کې 3 روجې نیولې او عاشوره به یې ورسره نیول. بیا چې هجرت وکړه مدینې منورې ته نو په 2م کال د هجرت د رمضان روجې فرض شو. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ناغی کی رست راضی ومن شهد منكم الشهر فليصمه، یہ چا باندې د رمضان میاشت راله روجې دي ولسي. نو دا د حضور پاک د هجرت 2م کال، نو دې سره د ایام بیض او د عاشورې د روجې فرضیت ختم شو. اوس د رمضان د روجې دا په مونږ باندې فرض دی، او که هغه میاشت کې 3 روجې څوک نیسي نو ثواب یې ډېر دی، د عاشورې څوک نیسي نو ثواب یې ډېر دی، او فرضي روجې د رمضان لیرس. میاشت مقدسه ده د مارونو د رمضان، او روجې هم ډېرې مقدسې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان روجې ونیولې او 2 څیزونه ولا شرط دی، یو ایمان، که یو سړی کافري او روجې نیسي هغه له فایده نه ورکوي. احتسابا دویم دا چې دی به دا روجې د الله دپاره نیسي، د الله د رضا دپاره. ریاکاري به پکې نه کوي چې ځان خلکو ته ښایي چې زه خو روجه نیسم. نو چې منافق نی او مسلمانی، کافر نی او مسلمانی، یو دا شرط. او دویم روجه خالص د الله د رضا دپاره نیسي، نو چې څومره ګناهونه یې کړي الله به ټول ورته معاف. او د الله رضا پکې شرط ده ګورې احتسابا، ځکه خو روجه داسې عبادت دی که ته ترې څوک نه خبرې هېڅوک ترې نه خبرېږي. مونځ چې کې نو مونځ او جمع باندې به کې خلک درنه خبرېږي، لازمه حج چې کې دنیا ته نه خبرېږي، زکات چې ورکې نو که بل څوک نه خبرېږي، چاله چې ورکې هغه خو نه خبرېږي. واحد روجه هغه عبادت دی چې ته څوک نه خبرې هېڅوک ترې نه خبرېږي. زمون صاحب د هدایه علامه مرغلاني رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تیر شوی، او د هدایه داسې یو کتاب لیکلی دی چې د هغې په شان کتاب په فقه کې چې هغه په کوم انداز لیکلی دی مشکل چې بل څوک یې ولیکي. ډېر قیمتي کتاب، د 14 کاله روجه نیولې ده، 14 کاله، او په دې 14 کالو روجه کې د نه ښځه خبر ده نه د بچي خبر، او دا کتاب یې 14 کاله کې لیکلی. دی به ناستو خپل کتاب به یې لیکه چې د روټۍ وخت به شو، بیبي به ورته وروټه کو، ده به وایي څوک یې پلان کې ښه راځه
روټۍ به ورته کېښوده وی دروازه بنده کړه بیبي به کور ته لاړه د غرمې نو شاګرد ته به یې ور وټکوي دلته راشه نو شاګرد به یې راوړي دا روټۍ وخوره هغه به وخوړه وی زه اوس وځه بیبي ته به یې ور پړکو راشه هغې به لوښي یوړل بیبي به یې دا خیال و چې دا دو خواک او شاګرد به یې دا خیال و چې ده خو خوړلی دی ما دپاره زیاتي راوړلی روجه هغه عبادت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی حدیث قدسی دی کہ اللہ فرمائی الصوم لی روجہ خالص زما دا پارک زمو طالبان سوال کئی کنا کہ نور عبادتون هم دا اللہ دا پارک وینا نور عبادتون کد خالص دا اللہ دا پارم کے ریابا نکے قبلی گی با و خلق دا نخبری گی او روجہ اغا خالص دا اللہ دا چی پدی تسوک نخبرین و اس سوکم دا نخبری نور توجیحات خدا یوم دا ہوئی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ اللہ وی دا دے بدل وزور سمانا طالبان بیا سوال کئی ولی دا نور عبادتونو بدل با اللہ نور کئی سا نا دا نورو بمور کئی او فرق دے دا نورو اچے ورکی دا فرشتو پلاس کو ورکی دا روجے با پخپلا ورکی دا نورو چے ورکی نو پا عام انداز با ورکی او دا روجے با پا یو خاص انداز ورکی لکه د سکول کې د استاذ کله کله ماشوب له انعام ورکوي ډېرو ماشوبانو له ورکوي و یو خاص انعام یې نو هغې له یو خاص ورځ مقرر کړي نو په هغې یې پلاران هم راوغواړي او خلک هم راوغواړي نو هغه شیزونه ورته ورکړي نو د نور عبادتونو به الله په عام انداز ورکوي او د روجې به په یو خاص انداز رب العالمین ورکوي روجه دومره قیمت شي نو حضور پاک فرمائی کہ دی مسلمانی دا پاک شرط تے او زما در رضا دا پا روجیو نسی نو غفر له ما تقدم من ذنبه مخی گناہونے ٹول لال الخطب شو اللہ بے معاف حضور پاک مبارک فرمائی وی دا شوال دا رکوٹ اختر دا میاشت دا اولینا اللہ فرشتو تا حکمو کے چی جنتون ڈولی کے نو فرشتے خود انسان پا شانکار نکی فرشتے خود بل شانکار کئی نو آگئی اون خلی یولس میاشت دا جنتون دا سے خشتا کی خشتا و مدیدار و دولی ہے یولس میاشت دا بعضی فخاص فرشتے تو کہ دا رمضان میاش کلا را اخی گیولو بیر وسشی نو دا اللہ دا عرشنا یو ہوا را والو دی اگا ہوا دا جنت پا دے خوشبویوں باندے او پا دے بوٹو پا دے میوو باندے ورشی او بیا پا حورو باندے ورشی نو اگا ہوا دا اللہ دا عرش لاندے کہ دا جنت پا دے بوٹو پا دے گلونو پا دے پانو پا دے حورو باندے ہو لگی اسا بل شانے نو اخور اللہ تا سوال کئی چی یا اللہ منگلا پا دے میاش کے پروردگارا ستا دا بندگانو نا دا سے خاوندان مقرر کا چی اللہ زمون سترگی پاوی یخیشی و داغی سترگی پاوی یخیش رمضان میاشت جیوہ دا تو جی سوک دا رمضان دا میاشت عبادت کی نو اللہ والا دا جنتو نور کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا جنت ات دروازی دی دا یوی دروازی نم ریان دے دا دروازہ خاص اغا چالا دا کہ کم روجہ دا ہے روجے کی چاڑیری نیولی دا داری دا پارا دا دروازہ پدی باروی داخلی او پدی دروازہ کے سوک یوزل وردن نشو دا سی جوسون او دا سی خوراکون بہتا فرشتے پا داغا کی ور کی پا میل مستیا کے چھے ابدو لبت کی دی جملی وی دی بتگی کی گل دا جنت سیدونه چې سړی خوري دا د لوګي د پاره نه خوري جنت کې څوک نه وږي کېږي نه تږي کېږي هغه د خوند دپاره لکه بعضې وخت یو سړی تږي ني او څوک ورته جوس ورکړي او هغه یا بعضې وخت اوږي ني موړي او د موړوالي د پاسه خلک میوه وخوري الوه وخوري یا بل شی وخوري د جنت د خوراک دا مثال دی دپاره نو رمضان ځان له قیمتي میاشت ده او روجه
دا ځان له قیمتي میاشت ده د دواړو جدا جدا حیثیت دی او چې دواړه یو ځای کې نو ځان له شی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې حدیث چې څوک ورمنډې خوشحاله شي للصائب فرحتات د روژهدار دوه خوشحالۍ دوه فرحة عند فطره چې کوم وخت روژه ماتی یوې دغه خوشحالي ده هلکه روژه ماتي وکړې سړی خوشحالي که چې ماتی ورته قسم قسم سي دوی په ډېرو څیزونو خوشحالی چې خدای روژه سرته ورسېدله شکر دې ماته نه شوه یا الله د دې وخت کې ستا په دې نعمت د روژه ماتوم چې الله ته خوشحاله شي خوشحال او پکوړی کباب خو پکې پرېږده هغه ځان له د خوشحالی شي او بچرجان خو چې 15 جامه شربت نه څښلی که نه په دې اوړي ژمي کې د ما ته پته د ما سره روژه ماته کړی دی په روژه کې خوراک نه کوي ماښام دې شربت ته لاندې وځي یو چاټی وڅکي نو یو کو هغه خوشحالي ده چې دې کوم وخت روژه ماتی دې وخت کې خوشحالي دویمه څه ده ماشاءالله وفرحة عند لقاء ربه یو هغه خوشحالي به دته نصیب کېږي چې کوم وخت الله سره ملاقات کوي یعنی دته به خدای د خپل ځان سره ملاقات کوي دله به په دې خوشحالي ورکوي دا دوه دي نو زه په دې خوشحالي کوم په دې چې شکر دا یوه خوشحالي خو راته الله میلاویږي چې کوم وخت روژه ماتو نو هغه د زړه خوشحالي میلاویږي نو چې دا خوشحالي راکوي نو انشاءالله چې ته به د خپل ملاقات خوشحالي ملاقات کوې انشاءالله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے الصوم جنتو وی روجا دال لڑا دی فوجانو سرا پخوا با دا نیزو جنگو دا تورو جنگو نو دا اس بنی دا تبخی پشانتے لکه مونږ چې بلوړی پخو کټ په وښې دقس یو ډال به د میاس یا پرې کړی وه ابې نیولې وه دې مخ ته به یې داسې نیوله اوس هم که ستاسو خیالي د پولیس والا سره یو اوسپنې یو شی وي دا دال دا چې کوم وخت کې مظاهرې وغیره کېږي په دې پولیس والاو سره د اوسپنې او اوسپنۍ هغه یې لاس کې نیولي که څوک یې پکاڼي پې غوزار کوي په هغې ته ځان بچ کوي او که څوک په ډنډه وهل کوي نو د هغې کې ځان بچ کوي دا روجه رسول الله مبارک فرمای جنتون من النار د دوزخ نه او د الله د عذاب نه ډال دی تا به د الله د عذاب نه د دوزخ نه بچ کوي قیمتي شی دی روجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د روجه دا د روجه مات دی وخت خدای دعا قبلوي مصیبت تان کې دغه وخت دعا کوي هر سړی لګیا دی بس ونخلي هلکه یو 15 منټه ورکه دعا روژه ماته که کجوره وخوره خیر که د روژه ماتې د کجورې نه مخکې دوا کې لا ښه خبره او که نه کجوره دې وخوړه او د هغې نه پس دوا کې لا خبر عند فطرک چې کوم وخت کې ته روژه ماته دا لازمه نه ده چې د کجورې خوړلو نه مخکې ته خامخا ته وکړې نه کجورې نه مخکې کې لا ښه خبره ځکه وخت د روژې د لا ماته کړې نه ده ډېره بهتره شوه خو که د کجوره وخوړه نو ستا هغه د دعا د قبلېدو ټیم نه دی ختم شوی ښه الله ته دعا د دواړو جهان مبارک سردار فرمایي د دې وخت کې خدای پټ واخلم د روژې ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان په میاشت کې روزانه الله پاک 100,000 ګناهګاران د جهنم د اور نه آزادوي دا به څوک آزادوي چې روژه ونیسي 100,000 الله پاک د دوزخ د اور نه آزادوي هر ورځ هلکه نو چې 100,000 شو روزانه نو 10 روژې شوې نو څونه ترې جوړېږي 3 کروڑ ته غالبا جوړي نو چې د اخري شپه شي نو چې دا څومره آزاد کړي دي دومره ورسره الله نور کي نو د دې ډبل بیا په اخري شپه الله آزاد حضور پاک فرمایي دومره قیمتي شی دی روژه خدا مهرباني وکوي چې روژه ونیسئ نو په هغه طریقه ونیسئ چې کومه طریقه موږ د رسول الله مبارک ښودلې
یو په روژه په حلالو خوراک نیسئ او چې ماتویم په حلال یې ماتوئ په حرامو نه. دویم څه دي؟ دویم پېشمني کوئ. پېشمني سنت دی. پېشمني ته رسول الله مبارک برکتي غذا ویلی. یو صحابي دی اواز وکړو هلم راشه الی الغداء المبارک، ناشتې له راشه پېشمني له او دا برکتي خوراک دی. نو د برکت ډېر علما ذکر کوي بیان کوي خدا وخت نه دی یعنې ډېر بیا دا بیا راته یو برکت یې دا دی چې سړی پېشمني روټۍ وخوري نو د موړي وجود کې طاقت دی. نو که ته عبادت کې نو دا طاقت د په وجود کې تر ماښامه پورې پروت دی. بل په دې خوراک د خدای د طرف نه خصوصي رحمت ورېدلی ستاسو رحمت. بل د آخرې شپې خوراک اسم برکتي وي. او زموږ خلک پېشمني ډېر خلک پېشمني نه کوي. سړی به پاسې ښځه به علاقۍ پاسه او پاسه روژه ونیسي پېشمني وکړه پاسه شونډې باړې یې راغلی پارچې ټول پېشمني وکړه برکتي شی دی. پښتنو ورپسې دغه جوړه کړې سندره کړه وایي د روژې هر ماښام اختر دی او وایي زرې زرې د پېشمني د لاسه شومه د روژې هر ماښام اختر دی او درې درې د پېشمني له لاسه شو. نو پېشمني کمبخت ذکر له پاسې کېل ته ورپسې مونځ دی شیطان یې نه شیطان به په دې پېژني پرېږدي دی نه شیطان هله ته وایي زمانه بس څه کې بس اوبه کې اخره کې بس یو ګوټو ګوس کې او بیا سر کې نو څه فایده شوه ده. مونځ قیمتي دی که روژه مونځ قیمتي دی. مونځ پاته شو جمع پاته شو روژه مې ونیوله دا او چې مونځ پکې نه کې نو دا د الله د رضا دپاره دا روژه نه شوه. دا د خلقو د یارې د وجې نه شوه چې خلک به راته روژه خور. دا د کور د زنانو د یارې نه شوه چې بیا به چې دا روژه خور دی خلک به راپورې خاندي. دا د خلکو نه شوه چې خلک به یې ته خدای دې بیخ د دې غټې خېټې وباسه ډوډۍ ته نشي ټینګېدی خوار شي روژه دی. دا هغه احتسابا الله والا نه شوه چې وختي ما ووایې که نه چې ایمان وي او د الله رضی ټول ګناهونه خدای ختموي ورسره دا هغه نه شوه چې ته پکې مونځ نه کې الله هلته نه خوشحاله او دلته خوشحاله اسې رواج کې رسم کې پېشمني کې دا فایده ده چې پابسې تمارونه ګورې زما چې څوک دلته کې زما مقتدیان یې د جمعې چې څومره یې دلته یا زما اواز اورئ په دې عمل وکړې. پېشمني لږ وختي پاسئ نفل کوئ. رسول الله مبارک په رمضان کې دومره عبادت پکو چې د خپې مبارکې به پړسې حالانکه الله ورته هر څه ما تقدم او ما تاخر د ګناه نه پاک د ګناه نه معصوم بیا به نو دونه عبادت پکو. نو داسې وخت کې پاسئ چې تاسو اودس وکئ او اته رکعته تهجد وکړئ. کولې رو کوئ په قلار قدا که اته نشئ کولی شپږ کوه که شپږ نشئ کولی څلور وکړه چې څلور نشئ کولی دوه خو کوئ خدای بنده ښکلې په قلار نه کړئ. هغې نه پس بیا بې شدت ته پېشمني پېشمني نه پس که بیا هم ته نفل کې نو بیا نفل کولی شي یا لاړ شو جومات ته او خپل لمونځ وکړه سنت وکړه او تلاوت د قرآن شریف شروع دا لږ وخت قیمتي که دروازې خیر دی د غرمې خوب وکړه که څه چل کوي نو یو پېشمني برکتي دی او سنت دی دا به کوي او بل به وختي پاسئ که ښځو نو تاسو بېکاره یاست په دې څه وخت پاسي چې غریبانان یې لګوي روټۍ پخوي ترکاري دله پخوي چای دله پخوي ماشومان ورته پینګه پینګه کوي هغه بیل قلاروي هلته په کټ کې پروت دی نو وختي پاسئ وختي تهجد به کوئ که خیر انشاءالله ښه ټول رمضان کې به کوئ خیر تهجد او زر زر به نه کوئ ځان به دې نه خلاصوئ په قلار قلار به کوئ او پېشمني دعا خدای پاک قبلوي الله ته بیا دعا وکړئ او پېشمني داسې وخت کې کوئ چې کوم وخت کې بالکل اخیري کوئ. دویم به څه کوئ که فرض لمونځ پکې نو ګورئ پرې نه دی او جمع پکې پرې نه دی د جمع ډېر لوی ثواب دی او د فرض لمونځ ډېر لوی ثواب او بیا غیبت کو پکې نه کوئ او دروغ کو پکې نه وایئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکذب والغیبت یبطلان الصوم وی دروغ او غیبت دا روجه ماتی ختمی وی دا نه ما چې روجه اون شو حضور پاک فرمای روجه او شو او دا روجه چې کم برکات او ادوړه شو ختم
روجې برکات ته تما وختي وي الله به ختم شي کدی اونې ولا او دروب دی وي دروب ډېر خلک پکې دروب وي او بیا د سیاسي دور کې ټول دروب یو د یو لیډر دپاره دروب وي او د بل سپکه وي بل د بل لیډر دپاره دروب وي او د بل سپکه وي ټول دروب او غیبتونه کوي څوک د یو غیبت او څوک د بل غیبت او څوک د بل غیبت په غیبتونو د خلکو سر نو ټیک ده چې روجه کې دا وکړل د روجې قضا در باندې نشته روجه دې صحیح شوه خو د روجې چې کوم ثواب او برکت و هغه لانځله شوي بل به د مارونو یو کتاب ته وي د روجې مقصد څه دی رسول الله مبارک قرآن شریف کې الله رسول وي لعلکم تتقون چې ته نیک جوړ شي او متقي د نه خدای پاک جوړ اصل تاسو ته وایم چې د بهر نه ښه رڼا وي او ښه خشتن ورلګېدلي او د سړي په سترګو باندې خړی نو د ده نظر لګي کله به د نظر لګي چې د بهر نه نورم وي او د ده سترګې هم صفا وي د ده په سترګه هم دوړه ني او خړه پې ني دقه رنګې د رمضان میاشت هم برکتي ده دا دغه رڼا ده خو چې ستا ورته باطن صفی او د کدورتونو او د خړوالي او د زنګونو نه ورته ته محفوظ او ته ورته پاتې لعلکم تتقون الله په قرآن شریف کې د روجې په برکاتو کې تقوا ذکر کړې ده چې روجې سره به خدای پاک ستا ظاهر او باطن پاکوي د روجې په برکت ستاسو علمي نو ډېر خلک الحمدلله په روجو کې تسبیح راوالي او تسبیح لري ډېر خلک پکې لګي تلاوتونه هم کوي او ډېر خلک پکې لګي خاموشي چا سره ډېرې خبرې هم نه کوي او ډېر پکې داسې مې چې ټول نیټ کوي او په هغه نیټ باندې ډرامې اوري فلمونه ګوري په هغې نو د خدای نیټ پسته په رمضان کې چې څنګه ثواب ډبل دی دغه رنګې ګناه هم ورې نقصانې دي جومات کې چې څنګه نیکي کې او ثواب راته زیات ملاویږي نو که په جومات کې د ګناه وکړې نو ګوره عذاب هم ډېر زیات نو د رمضان د میاشتې فضیلت هم ډېر دی او د رمضان د میاشت کې که د غلطي وکړه نو ګوره تاوان هم ډېر زیات دی لوی نقصان دی نو تاسو چې څومره هلکان یې دا هلکان بوډاګان نه یادو دا چې څومره هلکان یې دې ټولو سره چې چا سره دا ټچ موبایل وي هغوی ته دا وایم چې مهرباني وکړئ په رمضان کې اصف ګناه ده بغیر د رمضان نه په رمضان کې کوشش وکړئ چې په دې موبایل باندې ګندونه ونه ګورئ ښه ګندونه به نه ګورئ په موبایل د قرآن شریف تلاوت پې راواړوئ ځان ته د علماو تقریرونه پې واورئ د قاریانو قرائتونه پې واورئ د نعتخوانانو نعتخواني پې واورئ خو غلط په موبایل نه سوسې مالوئ په دې الله پاک ډېر خوشحالي الله وی روجه به دې راوسته چې دا د ګناه نه پاک کو نو ظالم ته ځان نور په ګناه کې ککړی نو بالخصوص په دا مې ډېر خلک ماښام پې روجه ماته کې خپل نیټ ته کښېني وی روجه خو ماته شوه نو تراویح ته پاته شي تراویح کوئ ښه تراویح مه پرېږدئ چې خوراک لږ کم کوئ د ماښام نو بیا به هم وجود سپکي نو تراویح به په اسانه کولی شي او د تراویح متعلق هم درته وایم تراویح په هغه مولا پسې کوئ چې په قلار قلار یې کوي نه 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 مونږ څه وایو هلک ستاسو استاد چې په څو کې کوي هغه مړه په 10 منټه کې هر څه ګز ګمبد 10 منټه کې هر څه ګز ګمبد نه داسې مونځ خو نه شي مولیانو صاحبانو ته هم او قاریانو صاحبانو ته هم چې د قوم دپاره خدای دپاره خپل خیرت خراب نه کړي په مانځه کې په تراوو کې قومه ښه صحیح طریقې سره کوي رکوع نه پاسي زموږ خلک څه کوي چې رکوع نه پاسي سمع الله لمن حمده الله اکبر نو نه تا قوم وکړه نه د قوم وکړه او چې سجدې نه پاسي الله اکبر الله اکبر نو نه تا جلسه وکړه نه د قوم جلسه وکړه نو درې امامان وی چې مونږ د سره ونه شو بالکل اوله او زمونږ امام صاحب وی چې بیا واجب پاتې شو لکه په حکم کې د څلور امامانو فرق نشته منتر نقصانی شو دومره غټ نقصان په مونځ کې پیدا شو چې یو صحابي دقسې مونځ کړی نو رسول الله مبارک ورته وفرمایل قم فصلي فانک لم تصلي مونځ یې ونه شو شابه دوباره وکړه نو چې بیا وکړه نو بیا ورته وی قم فصلي پاسه مونځ یې وکړه فانک لم تصلي مونځ یې نه دی شوی درې ځله هغه صحابي باندې پیغمبر علیه السلام مونځ واپس کړی
نو مولیان صاحبان هغه مولا پسې خلک دي چې هغه وي هلکه دا ما ته هغې پلانچې کلاشنکوف مولا ده نو مې ده به دشمني به وي کلاشنکوف په غاړه کې ګرځي امینه نو وی نه دشمني نشته وی دې تراوې لکه د کلاشنکوف په شان ده ځای دې په موټروی روان دی نو چې کوم مولا په مانځه کې په موټروی روان دی که نه 160 او 170 سپیډ کې پام کوه چې دې بلا پسې مونځ دا سمود الحمدلله زم د خدای قهر په نازل دی دا قرآن پر ټوکې دا خو ته موږ پورې ټوکې دا خدای غضب در باندې ظالم نازل نشي دا څه دپاره چې خلک را پسې ډېرې وګړي وسجل وشي ډېرې سجل دي اطمینان سره دغه مونځ چې دا کم ملا دا ټدېږي د پسې به بلکل نه کوی لکه ښه چې زر زر کوي بل جومات ته دی چې څوک په قلار قلار کوي د تاسو ورپسې مونځ پرېښو که نه ځکه دا خو مونځ پورې ټوکې کولي دی په خپله ډلک شي او که ټول مریان یې داسې کوي ځان راته خریدي په قلاره یې کوه تراویح به کوې او زما وروڼو بل ختم وکړې په تراویح کې څومره ملکې د قرآن شریف هغه جومات ته دی چې هغې کې د قرآن شریف ختم ولې ختم وکړې او قاریانو صاحبانو ته مې ما چې هر ډېر خلک وایي یاره جب اون ته خو خلک نه ودرېږي بېوقوفه ته نه ودرېږي خلک ولې نه ودرېږي چې څوک نه ودرېږي نه دې ودرېږي که نه په ناسته دی درپسې په ناسته یې نه شي کولی لټ بیمار دی دې دې کورو کې د یو کس او د دوو کسانو دپاره ولې سنت پرېږدی شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه د مالټې په جیل کې مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ورسره دې کې به د رمضان میاشت راغله هلکه یوسف حافظ شته په جیل کې په ټول جیل کې حافظ داسې خفه و شیخ الهند پانا پا جن کے در رمضان ختم پاتی شده تراو دا بسک دا ټولو صحابه و سنت دے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ورطا عرض کو ویستا جماعت دعوی زب شورو کم فیادول شیخ الهند سے بدا دعوی دروازه به یو سپاره یادولا او د شپې به په تراو کې اورولا د رمضان میاشت تیره شوه ختم مو شو او خدای پاک قرآن شریف په مواریاد تو ختم نه پرې خیر دی په شلو شپو کې کوئ په لسو کې کوئ اونډه میاشت کې لږ لږ کوئ ښکلې ښکلې مزېدار او ختم کې د قاري صاحب پروک په قلار قلار وی او په اطمینان دی نو ختم د رکاوټ مه جوړېږي دا خو د رمضان میاشت ده دا خو د قرآن د نزول میاشت ده په دې میاشت کې خو الله په قرآن شریف نازل کړی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نو چې د قرآن د نزول میاشت الله پکې قرآن شریف نازل کړی دی تو خو برکتي میاشت شوته ډېره مبارکه میاشت نو دې کې خامخا هر یو ملګری کوشش وکړي چې کم از کم ني نو چې بغیر د تراویح نه یو درې ختمه خو پکې هر مسلمان او چې درې سپارې وایه که نو په لسو ورځو کې ختم کېږي دا به ټول که خیر انشاءالله محنت کوئ ښه ختم پکې وکړئ او د شپې او تراویح کې مه کوئ او زما وروڼو بل به یو مهرباني وکړئ دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی غریبانانو له افطاري ورکړئ که نور څه دي یو کجوره وی د الله رسوله هر څوک خو کجوره نه موني وی یو ګوټو په چاله ورکې د روژه ماتي دپاره په دې به همدله خدای ثواب درکړي چې ستا په روژه ماتي یو کس روژه ماته او د هغه د روژې څومره ثواب شوی دی د هغه به نه کمیږي او د هغې برابر به تعالی خدای پاک کوي او زه د دې یو بنیادي خبره کوم چې کوم نامالداران یې که نه ډېر خلک په روژه کې زکات وباسي نو دې غریبانانو نه خپل زکاتونه او که زکات در باندې نی نو صدقه وکړئ خیر
هر چاته په خپل ګوند کې غریب مسکین فقیر معلوم دی دیاری مار درته معلوم دی د دیاری مار غریب سی 600 روپے دیاری ده اصب دی که په 600 د چاټو دایره کې د ګرکار غریب زر 1200 روپے دیاری ده بچی ورته پراته دی ښځه ورته ده په هغې د دې غریب د کوم ځای نه ګزاره کوي یا دا نور تاسو قصبګر چې دا څومره دي غریبانان په روژه کې خو د دې قصب نشته نو دې غریبانانو سره مهرباني وکړئ لږ تعاون دوی سره لږه مهرباني وکړئ تعاون چې دا کوم تاسو سره په ګاونډ کې دي او په محله کې غریبانان دي ایرو چې تا ته په روژه ماتي کې پکوړین پرتی تا ته کجورم پرته تا ته کباب هم پراته تا ته میوې پرتې دي تا ته اچار هم پروت دی تا ته چرګ او غوښه هم پرته ده او قسم قسم څیزونه پراته دي او ستا په ګاونډ کې یو غریب دی چې د هغې غریب د کجورې وسب نه کوي د هغې غریب د غوښې د هغې شته وسب نه کوي ولې هغه ماشومان نه دي د خدای بندګان دي هغه یتیمانان چې پلار یې مړ دی او پردو کوڅو کې ماشومان ګرځي د هغوی حق پتا نشته اکونډه غریبه چې بېوسه او بېکسه ده د هغې حق پتا نشته هغه مزدورکار او غریبانان یو مریض چې به راشي او ډاکټر له لاړ شي د هغې غریب پرې څه ګټه پونچي وي ټوله ترې لاړه شي د هغوی حق در باندې نشته نو مهرباني وکړئ د ګاونډي د خپلې محلې د ملګري او د غریب مسلمان په تاسو حق دی کول او په صدقه هما مخکې درته 2 جمعې تقریر کړی په صدقه به ستا مال کمیږي نه او په رمضان کې چې صدقه وکړه ثواب یې څومره 1 روپۍ دی په رمضان کې ورکړه دومره ثواب به الله درکړي لکه بغیر د رمضان نه چې دی 80 روپۍ ورکړي او رمضان کې د نفل و ثواب د فرض برابر دی د فرض دی دوی ثواب دی او یو فرض یو پویا دی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څومره یې د وس خاوند ته چې د چا وس کېږي نو د مارو تر نن نه به پکې خیر انشاءالله شروع کې ښه چې په ګاونډ کې یو تروړه وړه غریبانانو ډول یو تروړه چینی والا واله روجه والا واله او کجوري والا واله چې روجه په بات کوي د شربت وخت دی یو بوتل موتل شربت والا واله او خطا ده چې نقد والا واله نقدو کې ودا پیسې کې دا کم سی ضرورت نه و پیوال او ګرانی څومره ده اوهو او ته پته تاسو خبره چې غوړي کم لیتا او رسید یو کیلو غوړي پسود روجه پسودي اور کم حتی او رسید نو پدیش 600 روپے کې دا دیالی مار او غریب مزدور کار ګوري خدای ګوري څه شي خزه دا وتا بچی دی وتا مریض به وتا نو دا مهرباني وکوي چې حساب خپل کما کا اے صحابو کې څه پتا غزوه موته کې یو صحابي فرمای وې زما د ترزیو او زخمیو نو چې دا وراله معلومات اشاره کړه او بوکړه ما په منډه اوبه راوړه وی چې اوبه مې راوړې هغه ترزوی له مې ورکولې ځانکدن کې دی غریب ځانکدن کې د بنده اوبو ته څونه ضرورت دی وی د هغه خوا کې یو بل زخمي پروت و نو هغه د اوبو ته داسې په شوق وی ما ته مې راته راغله دوی اشاره راکړه چې ما له مه راکوه هغه راغی وی هغه له مې یوړه وی چې هغه له مې یوړه نو د هغه په خوا کې یو بل زخمي اوبو پسې فریاد و وی هغه راته اشاره راکړه چې هغه له یوس وی هغه له مې یوړه وی د هغه خوا کې بل زخمي اوبو پسې فریاد وکړه هغې اشاره راکړه چې ما پرېږده هغه له یوس وی چې هغه له مې یوړې د هغې غریب نه ساه ختلی وی واپس مې هغه درې ملګري له راوړې د هغه نه هم ساه ختلی وی واپس مې هغه دویم له راوړې د هغه نه هم ساه ختلی وی د هغې نه پس مې هغه د تره دوی له راوړې د هغه نه هم ساه ختلی صحابو کې دا صفت ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه که په خپله به وږي مو نو بل به یې غوره کاو
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل میلمانه راغله. میلمانه تقسیم کړل، دا میلمه به څوک بوځي؟ حضرت ابو طلحه رضی اللہ عنہ وینا یو بزرګ کور ته بوت. چې کور ته بوت نو بیبي ته وایي وی ضیف رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میلمه دی. ښځې ګورې څه شی به ترې پټی نه ښه چې څه وي مونږ والا راوړه، څه شته؟ بیبي ورته وی نن خو مونږ کره څه نشته، دومره خوراک دا دی چې د ماشومانو کېږي. وی ښه ام سلیم یې د ښځې نوم، وی ام سلیم داسې وکړه چې د ماشومان وغوله وروغوله او د ودکه خوراک به راوړی او مونږ ته به یې کېدی. اوس میلمه سره خو به کوربه خوراک خوري، که مونږ نه خورو بیا خو میلمه به نه خوري، او که مونږ خورو شی کم دی میلمه به وکې پاتې شي. نو ام سلیم زه به تا ته یم چې دا ډیوه دې سمه کړه. نو ته به ډیوه کې ګوتې وی نو مړه به یې کې وایي ام سلیم ډیوه، نو ته به چې نه بلیږي نو میلمه به تیاره به شي، نو بس میلمه به موړ کو مونږ به ورسره هسې ګوتې وړو راوړو چې د پیغمبر مبارک میلمه دی. نو ماشومان بچی یې وغولول راوغولول او لوږ اوږې یې ویده کړل. بچي څونه د خلکو خوښ، او بیا چې روټۍ څنګه راوړه او کېښودله نو ډیوه خاوره ته ډیوه لږه رو نه ده ګورې که ټیک کوم یې پاسې د ډیوه کې ګوتې والې مړی یا ښځې ډیوه دې مړه کړه یاره وایي نه بلیږي نو په قصه یې مړه ډوډۍ کېښوده میلمه ته، دی به سره هسې ګوتې نږدې نږدې کولې او میلمه موړ کړ. واه واه سار وختي میلمه راغی، اخو ماشوم نو اپویو ټول علي حضور پاک ته وی او قرآن شریف کې رب العالمین د دوی صفت وکړه ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، چې په خپله اوږي دي او بل له خوراک ورکوي او په خپله نه روده کېږي نه خو چې بل مسلمان له خوراک ورکوي. نو زه خو تاسو دا نه وایم چې په خپله نه روده شئ، هغه د صحابو صفت خو نه ما کې شته نه تاسو کې شته. خدا مهرباني وکړي چې خپل کفایت شعاري وکړي، خپل خوراک لږ کم کې کم او ښه خوراک لږ کم کې او د غریبانانو له او د ګاونډیانو له کونډو له مسکینانو له دیاړیمانو له او د قصبګرو له دوی له لږ ورکړي چې څومره د هغه د روژې ثواب شو د هغه به نه کمیږي او د هغې برابر ثواب به خدای پاک تاسو له درکړي. او دویم دا دی زما ورونو چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پر رمضان کے دا دوزخ دروازے بند شي او دا جنت دروازے کھلو شي. نو علماء لکی کہ کم مسلمانان دا قبر پا عذاب کی پراته دي د رمضان د برکت نه پاګوي د قبر عذاب هم بند شي او د جنت خوشبو ورته چالی شي. حتی بعض علماء لیکلي دي ټولو نه بعضې وی په رمضان کې په کافر باندې هم د قبر عذاب بند شي، ځکه وی رسول الله مبارک فرمایي چې جنت دروازې بند شي د دوزخ دروازې بند شي، چې بند شي نو کافر هم بند شوي. ونه نور علما وایي چې نه لک لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، د کافر عذاب نه بندېږي او د مسلمان چې کم بد عمل او فاسق دی د هغه عذاب هم بند شي او خوشحالي پرې راشي. نو د رمضان ډېره برکتي میاشت ده او په موږ تاسو باندې راغله که خیر انشاءالله ډېر په خوشحالۍ به د رمضان روژې نیسئ که خیر انشاءالله. پېشمنۍ به نیت کوئ د روژې ښه، اگر که زمونږ دا پېشمنۍ په خپله نیت دی چې مونږ پاس خو بیا هم نیت کوئ، نیت د پېشمنۍ نه پس هم که تاسو نیت کوئ نو خپل نیت کولی شئ. د نصف النهار یعنې د 12 بجو پورې تاسو نیت کولی شئ، خو خیر بهتره دا ده چې تاسو د پېشمنۍ نه مخکې نیت وکړئ. خو د پېشمنۍ نه مخکې چې نیت کوئ که نه نو هغه زمونږ کتابونو کې د اصل نیت ګورې د زړه نیت دی چې په لږ کې سړی د روژې راول. خو زمونږ په دې وړو کتابونو کې د دې عوامو دپاره په عربۍ کې یو نیت لیکلی دی وبصوم غد
نویتو من شهر رمضان د دې په معنا لکه ځان پوهېږې نو اسانه به شي سار له زه نیت کوم د سبا د رمضان د روژې نیت کوم نو که د پیشبني نه مخکې دا ټکې ووې بصوم غدین یعنی سبالنی روزه روژه نیسم نو ټیک ده خو که پیشبني دې وکړه او د هغې نه پس وی چې سبا له د روژې نیت دی نو سبا خو نه دی که نه خو ورځ شروع شوې ده ورځ شروع شوه سبا خو ورپسې بله ورځ راځي نو د عربۍ د الفاظو دا موعدې کې به تاسو تیر دی بس لکې راولی کې زما د نن د رمضان د روژې دی لکې هم راشي نو کافي ده او یا په خولې وایه چې نن زما د رمضان د روژې نیت دی دا کوی او ځان نه به لټان نه جوړوئ ښه خوراک اصل ای مصیبت دا دی چې موږ خوراک هلکه دا شی ټیک ټاک و ګوترې پکې والې خراب دی خراب وه ما خو یې کټي مصیبت دی چې مونږ پیشبني خوراک ډېر وکړو یا خوب راځي نو خوراک لږ کم کوئ دوی مصیبت دا دی چې کله ماښام دومره مال وخېږي که نار سړی توبه او بازه د ده نه بیا تراویح کم د کېږي بیا تراویح نه شي کول لږ کم خوراک کوئ نو صحت به مو سره ښي او عبادت به مو پرې شي یخې اوبه مه څښئ څوک چې یخې اوبه څښي که نه نو دا وجود به د خوږی یا دا وجود دردي شي نو بیا هم دې تراویح نه شي کول نو ګوره وروڼو دا د عبادت میاشت ده قسم د صحابه بس جلو په خپلو ماشومانو بچو به هم روژې نیول نو عربو موسم خو ګرم دی نو چې نیمې ته به ورځ ورسېدله نو ماشومان به ورته په جړا شو د لوبو څیزونه به ورته کېښودل نو په هغې به یې مشغول کړل نو روژه به یې وصال ته رسول یو ګوره ډېره لکان بالغاني او مور ورته وایي مه نیسه ماشومې داسې به نه کوه او ډېرې جینکۍ پیغلې وي او مور ورته وایي نه وایي دا د لومبې کال دي نیمې د باندې وړي داسې به نه کوه چې په چا روژې فرض چې په روژو څوک مري نه صحت ورسره ښه کېږي او د روژو مسائل وغیره اب انشاءالله تاسو د بله جمعه کې ورپسې کې بیان شي انشاءالله خو دا صرف د روژې د میاشتې نه مخکې جمعه وه نو بیان وکړو دا زمونږ څه بعضې ملګري وفات شوي دي دا صد او د لطیف دا زمونږ دغه ټیپینګ کوي دی دغه د هغې ماما وفات شوی دی حاجي اکبر علي صاحب او غریب یو شل پنځه شو په هسپتال کې پروت بلکې د دې نه هم زیات آی سی یو کې ډېر تکلیف په غریب کې ډېر ښه سړی الله دې مغفرت نصیب کړي او چې کومه بیماري تېره کړې ده ادې والا الله د آخرت د ګټو ذریعه وګرځي ځکه بیماری سره الله ګناه راځي او درجې بلندوي داسې بیماري غریب تېره کړه چې زه حیران یم ورته نو خدای دې هغه والا د آخرت د ګټې ذریعه وګرځي ټولو وارثانو لا بچو لا خویندو لا رونو له دې الله پاک صبر نصیب وګرځوي د اولیګراف د خپل لورو د ایوب وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د بامبوخیو د قدم بې رحمت ښځه وفات شوې وه الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او زمونږ ما سره یو پولیس والا دی یو هلک دی مهراني نوم دی د دې رضا یو ماشوم بچی و هلک ماشوم دا 15 کال او غریبه بنو په دغه سړک باندې مور سره ولاړ و چې د موټر وواو مړ شو غریب داسې ورپسې پریشان دی خشته ماشوم او موږ ورسره هم پریشان دی خو خیر د الله هر کار کې خیر ته به نه وی الله چې څه کوي انسان په خپل خیر او شر نه پوهېږي او الله د انسان په خیر او شر پوهېږي دا الله انسان له هر کار کې خیر ورکوي نو هغه ماشوم دی وله خدای دې جنت تحفه وګرځي او ډېر مور او پلار غریبانان دواړه ظلمنه دي الله دې وله صبر الله یې دې نعمت بدل ورکړي بل په دې بندنۍ کې زما یو دوست دی د هغه پلار وفات شوی هم غریب ایسېډنټ و اکسیډنټ په دې موټر سایکل سورو کې د څه شي ووهه مړ شو او د لورې دواړه سپې ماتې اوس به ورته راډونه ویچې نو الله دې غم وبخي او مریضانو دې ښه شفا ورکړي دا یو ملګري بیمار دی الله دې روغ صحت ورکړي او دا یو بل ملګری سره ډېرو مور یې بیماره ده الله دې ورته روغ صحت ورکړي دعا وکړې د خیر دی کوشش کوئ که د کرسۍ د بغیر په ناسته مونځ کولی شئ خو ډېره ښه ده
زموږ حاجي صاحب همیشه ګوټ کې ناست دی او په ناسته بس دی خپه کې تکلیف دی که نه نو د کرسۍ نه بغیر که په ناسته کولی شي ډېره ښه او که نه شی کولی بغیر د کرسۍ نه بیا په کرسۍ هم کولی شي په لومبي سب کې هم کولی شي په دویم کې خیر د روجې چې وخت داخلي په روجه کې مقتدیان حاضر دي نو وختي مونځ کولی پروا نه یو خبره بله بعضې وخت کې بانګ ووایي هله وي بانګ یې اوبه راوړی نو خلک یو جام اوبه ووایي نو هلکه بانګ خو هغه وخت کې خلک وایي چې سبا ختلي نو چې سبا ختلي او دغه وخت د اوبو څښلي ګوره روجه دې ونه کړه خلک د بانګ وخت کې عموما اوبه څښي که بانګ د سبا د ختو نه پس ویلې شوی دی او دغه وخت کې د اوبو څښلې روجه ونه شوه نو مهرباني وکړئ لږ په وخت باندې پېشمنۍ باندې وایي نو لوډ سپیکر دی که جمع ډېره زیات دی او بغیر د لوډ سپیکر نه آواز شاته صف ته نه رسېږي نو بیا خیر دی خو اعلان دیو کہ خلقو ته ضرور ہونگا نو اگر لوڈ سپیکر دے استعمال فی جوان کے لاندے خلی کرتے برا ول استعمال برا خدا قرآن شریف تلاوت تے بار خلق اوری معشوم بخدا قلاری موت دا کور کی ضروری خبری ابھی و تغوک کی ندی نو گناہگاری گی وبال کو زدہ پسر غاز نو بیدائی دے لوڈ سپیکر نے استعمال دعا کہ کم بیماران دی اللہ غی والا شفا والا ورکے لمونگی عمر گری دا بھی خور دا او دا غیس اپریشن دے دعا وطاو کہ زمون دی دار آباد دی ارشد دی اللہ والا روح صحت ورکی اللہ والا شفا ورکی او زمون دا پیخور نم دوستان لاغلی دی غیتم سو بیماران دی بکورونو کے اللہ تا والا روح صحتون ورکے شفا ورکے اللہ کاروبارونو کے برکات واچے اللہ دا فتنو آفات والے محفوظ کے زمون دیر دوستان دی ما تیرا دعاگان ویل دی خودن نمونا نالم بیاتے سریع کاری جوری اللہ تے چال سا دعاگان غفتی دی خدای تے والا قبولی یا اللہ چی چاہ سمرا دعاگان غفتی دی والا قبولی کے چاہ دا لسب بیماران دی اللہ روح صحتون و شفاوان رسو قرنداران قردون اخلاص کے اللہ دمون دا حلال و فراس رودی نصیبت اللہ دوار و جہانو دا فتنوں مصیبتون آفتون نمپاوان کے اساتی اور دمو یو دوست مولانا آیاز پیر سید دی دا دی دغا کانگلی آیاز مولی سے مولانا آیاز سیب امیا سیب اندے داغی کور والا پر اپریشن کرے دعا وطاو کہ یا اللہ والا روح صحت و شفاور یا اللہ مریضان والا شفاور کہ روح صحتو نور یا اللہ پریشان حالو پریشانی پا خوشحالو بدل ہے یا اللہ دا رمضان نامیک پا مون پا خیر دے رہے اللہ دا عبادات و توفیق پکے رہے اللہ دا گناہ نم پکے اساتے اللہ تقوام پکے نصیب پکے اللہ دا حاسدین و دا حسد و دا شریان و دا شب نم اساتے دا فتنگر و دا فتنون نم اساتے راغلی مسلمانان اللہ طولو بخے آریونا پیو یو قدم باندې اللہ جلونا والکے چاچی دا عمرو ارادی کری دی اللہ تے پا خیر و عافیت کو رسولے او بچانم دی کری نو خدای طولو لوس و توفیق دا عمرو والکے دا چا بعد دوستان دی زامنی نشتا دعا و تب گیلونے دی خود زامنی نشتا اللہ نارینا اولاد ور نصیب کے اللہ نارینا اولاد ور نصیب کے نارینا نصیب کے او کدا چا دامن نین و بچین نین خدای تا نارینا اولاد والا والکے برحمت